السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم دوستان چې تاسو په ټیک ټاک یې، طبیعت صحت به مو ښه وي او زندګي مې بالکل په خیریت سره تېرېږي. تاسو لپاره نن یو ډېر ښکلی بیان راوړی دی د یو نوجوان واقعه مولانا ادریس صاحب بیانوي. که تاسو دا ویډیو کتل غواړئ د هغوی په چینل نو هم یې کتل شئ. لینک تاسو ته ما په ډسکرپشن کې درکړی دی. نو امید کوم چې دا واقع به راسره پوره واورئ او د دې نه به عبرت واخلئ. نو راځئ دا واقع اورو چې تاسو څه وایئ دې باره کې. صحیح ده جی، راځئ چې واورو. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې یو لکو نوجوان په دې ځوانۍ کې چې سړی ګمراهي کوي نو داسې ګمراهي بوډا نشي کولی، او که په ځوانۍ کې یو سړی نیکي کوي داسې نیکي هم څوک نشي کولی. دا سړی به جومات کې ناستو، روژه به جماعت کې بناستو عبادت پہ یو شوق سره بناستو عبادت پہ کو، داسې عبادت پہ کو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رضی عبادت تپس خیده. او دا نوجوان لک دا لکان ورسه وګوره سله والغیره کوي. دا نور لکان خو ټولو په دنیا پسې په ځمکو په کاروبار پسې په بنډو سر تړ دي، د خواهشاتو په ګیره کې دننه ګیر دي. دا نوجوان ته وګوره جماعت ګوټ کې ناست دی، الله یادوي، پیغمبر مبارک حدیث دی هغه یادوي. دا څنګه هلک دی د مور او پلار یې بوډا او سپین ګیري د پلار خدمت ته به لاړ، بیا یې وکړه، بیا به جومات ته راغی. پلار خدمت ته به لاړ، بیا یې وکړه، پلار به ورته بچې دغ دا وکړه، بیا یې وکړل، ځه بچې اوس 2 ورځې مه راځه، ځه 3 ورځې مه راځه، خپل عبادت دې کوه. دقه ډیوټي وه د پلار د خدمت، او بیا په جومات کې ناست او حضرت عمر فاروق ورته پسخېږي رضي الله تعالی عنه. هلک خشته دی، نوجوان دی چې دا په کومه لارې پلار ته ځي نو په دقه لار کې یو جینۍ پې مینه شوې ده، او ورته به لار کې ولاړه او ده به ترې ځان ساته، ابه ورته لار کې ولاړه او ده به ترې ځان ساته. یو ځل ورته هغې چې دا پلار لتله هغې ورته ډول سینګار کړی دی او په لاره باندې ورته ولاړه ده، لاره باندې ولاړه ده. هغې ته مطالبه وکړه انسان دې زړه لري، دی ورپسره شو. دا ډېره ښه ده. یو ورځ ورته ولاړه د ځانې وساته، هغه سوچ خو ذهن ته راغی که دوباره ورته ولاړه ځانې وساته، شیطان بیا سوچ بیا باقي کار د شیطان دی. په درېیم ځل بیا چې په لاره ځي پلار له به کله ته په دا لاره کې ولاړه ده، بیا نور سوچ شیطان لګیا دی. بیا بس دقه معمولي لیدل کافي دی، باقي شیطان پیش او کار یې پیش، هغه ورته وسوسې چې څنګه خشته جینۍ څنګه ښکلې ده ته ولاړه در باندې مینه ده او میلاو شو ده خو چې بل وس ته جینۍ مطالبه وکړه د زړه کې هغه وسوسې راغلې وې. جینۍ ته وي څوک هم اراده کنه زموږ کور کې څوک شته نه، ډېر مې استغفر الله. چې ور روان شو دې جینۍ سره او ته ورته دې جینۍ مخکې را او دا ورپسې ورپسې دی. دغې وخت کې د قرآن شریف یو ایت وله مخې له راغی. الله هم د انسان حفاظت کوي. یو ایت راغی، هغه څه شی دی د قرآن شریف هغه ایت ادا دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ان الذین اتقوا، اوهو هغه خلک چې هغوی ځان ټول عمر ساتلی دی په پرهیز کې. هلکه ځان ته اوس وایي چې زه خدای کې داخل یم څه ګونه. الله وی ان الذین اتقوا، هغه خلک چې ځان یې څه نه څه پرهیز کې ساتلی دی. لکه یو ډاکټر دارو خوري پرهیز هم کوي پرهیز، او ناګانې یکدم د ده نه پرهیز مات شي. خلک څه ویه د خدای بنده ټول عمر دې پرهیز وکړو، نو نن دې بدپرهیزي وکړه ځان دې غرق او تباه پرهیز وکړي. یو سات لږه پرهیزي وکړي، بلډ پریشر سر ته ورسېد، ډس چې سر رګې وشلېد، پالج ووک اسپتال ته لاړ. نو خلک هم وایي ښه ورته ویې ظالمه، نو 15 کاله دې پرهیز وکړه، ای ظالمه نو دونه سختې دې په ځان تېرې کړې، ای ظالمه نو دومره داروګان دې وخوړل، ای ظالمه نو دومره پیسې دې په ځان ولګولې، نو دا لږ به دې غوټې ګزاره کړې وه که نه، دا نن لږ پرهیز د لاسه لاړې برباد شي. وایي که نه وایي ورته ټول عمر دې مونځ صدقې خلک درته پسخېږي. دونه دارو درمل دې استعمال کړل، دونه خوراکونه استعمال کړل، نو دنه لږه بدپرهیزي وشوه. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اذا مسهم طائف من الشیطان، د شیطان چکر کې ونښته، شیطان وسوسه ور واچوله چې ورځه ورپسې. شیطان خو وایي د مړه توبه به وباسې که
زمړه خو لکه ګناه د تیره بشي کنه زمړه الله رحیم دې توبه به وباسه اذا مسهم طائف من الشیطان د شیطان چال راغی د شیطان وسوسه ورته ذهن ته راغله شیطان گیر کړ په دغه لږ ساعت کې تذکروا اوهو زر ور یاد شي هلکه هغه منظور هم بغیر کېږي 3 میاشتې پرهیز مې وکړو خو چې مالګه ورته کېښوده چا وخوره مړی د الله نوم واله نه 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 الله نوم به په دې هغه څیز والمه چې دا کم ډاکټر وي خوره ګوره چې ور یاد شي ورته او سوچ یې راغی بچ کېږي تذکروا فاذا هم مبصرون ورته را یاد شو چې دا ما ټول عمر پرهیزونه وکړل دا ما عبادتونه وکړل الله ور یاد شو فاذا هم مبصرون او بس بینا شو بینا پښتو کې معنا کوم څه شو نظر یې ولګېد چې الله ور یاد شو نظر یې ولګېد ټول عمر مې پرهیز وکړو مات کړم ځان غر کو دا لږ به مو کم خو چې دا آیت یې څنګه وې ان الذین اتقوا دا ورته را یاد شو هغه خلق چې دي مخکې نه تقوی اختیار اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا چې شیطان چکر راغی فورا ورته الله ور یاد شو اذا هم مبصرون دا آیت راغی چې دا آیت راغی اوهو دا ما پرهیزونه وکړل غرق شوم او بیا فورا پوه شو نظر یې ولګېد اذا هم مبصرون چکر کې پرېوت نظر کې پرېوت چې الله ته خفه کېږي نه کوم دا ګناه الله پرهیز نه ماتوم دا لږه ګناه دې نه به هم صبر وکړم آخرت کې خدای دې نه ښکلې ښځې به راکړي دې نه صبر وکړم جنت کې به الله ښکلې ښځې راکړي یو جنتي لا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 2 یا حورې به خدای ورکړي څو ماشاءالله الله مو دې نصیب کړي نور هم زیات دي کم از کم 2 یا حورې به ورسره او دا 2 یا حورې به څنګه دا به دومره خشتئ چې د دې نلي مغز به یې دباره ښکاري ماشاءالله ماشاءالله الله مو دې نصیب کړي دا لکه ګناه د تیره بشي ختم لرې کوه اذان باندې تیرول دي د جنې څه کوم هغه به راکړي تذکرو را یاد شي ورته هغه زاړه حالات د خدای قهر د خدای غضب او دا هر څه یاد شو پیدا هم مبصرون بس نظر یې ولګېد پوه شو بس خو چې دا آیت یې وی او دا خبره راله هغه ځای کې پرېوت بېهوشه شو جنې وی دا سو شو هلک خو بېهوشه شو لقی بېهوشه پروت دی وینځې ته یې واز کړه راشه بس جنې خو پوه وه چې دا په غم خو ما واړو راشه اوس ځان ته خلاصوه زمونږ دروازې مخې ته هلک بېهوشه پروت دی څوک دی دا هغه سړي زوی دی هغه کور یې نه دی دا هغه سړي زوی دی په دې لاره د هغه پلار خدمت ته دي اوچته یې کو د هغه پلار د دروازې مخکې څملو چې هلته د پلار د دروازې مخکې څملو زورونه یې ورکړل لږ یو پوټې سترګې وغړېدې د پلار دروازې وواله پلار راووت چې ویې کتل زوی بېهوشه پروت دی او بچې څه چل در باندې وشو اواز یې وکړله خدای مو بخه زوی مې بېهوشه دی زوی ناجوړه دی اوچته یې که لاس وخونه کټ د پلار وخېجه بچې څه چل در باندې وشو څه وشو پلار خو نه دی خبر چې دا څه وشو پلار خو یې کور مخې ته راغی او دلته به درس خوړلي را پروت دی بی بېهوشه وی بچې څه در باندې وشي پلار ته څه پته لګي چې په ده باندې څه تېر شو بچې الله شابه الله ته ووایه څه چل در باندې وشو حکیم طبیب دله راولم دارو درمل څه ترې ضرورت دی بابا سترګې وغړول یو خبره ده تا له خدمت له را روانو هغه جینۍ هغه دروازې والا راته څو ځله ولاړه وه نن یې بیا رانه مطالبه وکړه بس زه مړه لرم نو ورپسې روان شوم بابا یو آیت مې ووې هغې بېهوشه کړې بچې کم آیت دی ووایه له غوندې ماته نو په سلګو کې وایي ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون هغه خلک چې خدای نه یریږي پرهیز یې ټول عمر وکړه شیطاني چکر ورته راغی زر ورته الله یاد شي نظر یې ولګي ګناه نه ځان ساتي بابا کم آیت بچې دا آیت خو چې آیت یې اوې سترګې پټې کړې بابا وایي بچې پلانکي بچې نصاب یاتلی و اخیرت ته رسېدلی وانا الیه راجعون الله یره او پرهیز دوه څیزونه دي نو پلار ورته څه وایي حضرت عمر یې خبر که زر پلار آواز وکړه راشه بچې مړ شو آیت مړ که قرآن آیت مړ که هله راشه خلک رالل غسل یې م ورکړه کفن یې م ورکړه جنازه یې م وکړه
سبا حضرت عمر نه تپوسو شو چا نه تپوسو کو هلکه دا دی هغه هلک نن رانه دی یو خو بېګا غریب مړ شوی دی جنازه هم شوی ده غسل کفن دفن هم شوی دی او خښ شوی هم دی زم نه خبرولم وی شپه وه ځکه م ته خبر نه کړې وی دې هلک خو قبر ته تلل پکار دی حضرت عمر فاروق ورغې قبر له پلار یې چا خبر کړي چې امیرالمؤمنین دی د دوی قبر له راغې نو پلار یې ورغې ورسره ودرېده وی بابا زوی دی ولې څه چلو شو ناجوړه بیمارو په څه مړ شو وی آیت وجلی دی او آیت وجنی کوم آیت ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون دی آیت وجلی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته څه وی الله رښتیا وی الله رښتیا وی ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بچه مبارک دشا دا خدای یاری وجلی بچه مبارک دشا زلکی دا خدای یار رالا و دا اللہ دا یاری نپس دی نظر و لگید اغی وجلی بچه جنتون دی مبارک شا امید کوم دوستان چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي په دې کې زموږ د تاسو دپاره او د دې نوي کل دپاره یو ډېر ښه پیغام دی چې کله انسان ته د ګناه چانس میلاویږي او الله یې په خپل قدرت سره غواړي نو بچ کولی شي او خو اول نه دا چې انسان په خپله ځان کوشش وکړي چې د ګناه نه بچ کړي ځکه چې تاسو دا واقعه واورېده په دې کې چې د هلک ځان یو پیره بچ که خو بیا هغه ګناه ورته مخې ته راتله ځکه چې د انسان په بس کې هم نه وي ده چې دې ځان بچ کړي نو دا ګناه نه بچ کېدل هم د الله په توفیق سره کیدی شي نو د الله نه غواړه چې یا الله مونږ د ګناهونو نه په هر طریقه سره بچ کړي صحیح ده جی نو امید کوم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ په الله مو سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته